یوویشتمه پېړۍ لیک ناول 18مه برخه. ستا روانپوه مې خوښ نه شو. هغه د دې پر ځای چې د یو شلېدلې اړیکې د تړون په باب سوچ وکړي، د یوې ماتې شوې مینې د جوړېدا په هکله مشوره درکړي. تا ته نورې لارې درښیي. ښایي د هغه لاره درسته وي، او زه هم په دې باور لرم چې بیرته تړون له امکانه لرې ده. خو هسې مې په زړه دا خبرې ښې نه لګېږي، دا چې ولې زه نه پوهېږم. له تا بغیر لکه مړی یم. څو سندرې را سره وي چې ژوندی وم، ستا خبرې را سره وي چې ژوندی وم. جادوګرې د زړه زور مې اوبه شوی، جادوګرې را سره وي چې ژوندی وم. هره ورځ مې ژوند په نوې بیه اخیست، سوداګرې را سره وي چې ژوندی وم. ما نن د دې لپاره چې بې خوده شم او هر څه هېر کړم دومره شراب څښلي چې ته یې فکر هم نشي کولی. خو په هغه لوی خالق مې د قسم وي چې زما او ستا په زړه کې مینه اچولې چې یوه شېبه مې هم هېره نه شوې. ستا په لیک کې را سره ډېرې پوښتنې وي، خو زه یې ځکه نه کوم چې اوس مې طبیعت بدل شوی، نو ځکه د ورځنیو چارو پوښتنه درنه کوم. زده کړې دې څنګه روانې دي؟ کار ته ځې که نه؟ او د کوم کتاب مطالعه اوس کوې؟ رښتیا هغه کتاب ژباړه دې چې پیل کړې وه څنګه دې کړه؟ خبر شوی یم چې اوس دې سپورټ هم پرېښی. سپورټ مه پرېږده، ځکه بیا چاغ شي. او زه نن په دې امید ویده کېږم چې په خوب کې راشي او هماغه کیسه بیا تکرار شي، لکه یو سهار مې چې درته کیسه کړې وه چې په خوب کې سره شوي وو. ها، شوخي معاف، خو حقیقت به را سره وایو. خبرې شوې، زه په دې ورځو کې سخت کلک شاعر شوی یم. داسې شعرونه لیکم چې مه یې کوه پوښتنه. داسې نه ده چې زما به هېره یې. تل مې په یاد یې. وړمه ورځ مې فرهاد ته وویل چې که نورو جونو ته وګورم سم له واره راته پکې زینو ښکاري. حیران شم چې دا زینو مې ولې نه هېلېږي. زینو ګلې، بس په ځان پام کوه، دا به مو نصیب وه. له بده مرغه زه اوس نصیب سرخوړلي ته تسلیم شوی یم. خو یوه خبره واوره، اړیکې په بیابان کې د یو ګل غوندې وي، که توجه ورته ونه شي له منځه ځي. زه به هم درته دا بیت مخې ته کښېږدم: که رقیب مې نږدې نه پرېږدي محبوب ته، د یوسف د کمیس بوی بس د یعقوب ته. دا ستا دریم سلام ته زما کلام، دا ستا د مغروره مین اوسنی حال زین. کمپیوټر یې بند کړ. له دې چې کوم بل کار وکړي، بیا یې د یادښتونو کتابچه راواخیسته او دا ځل یې په 143 صفحه راواړوله. پکې لیکل شوي وه: د شپې 12 بجې دي. په جرمني کې په هوایي ډګر کې د یو بل پرواز په تمه یو غواړو چې ترکیې ته لاړ شو او هلته څو ورځې تېرې کړو. زینو مې پر اوږې سر ایښی او ارامه ویده ده. په ښي لاس کې زما لاس کلک نیولی. زه د بیل نارم کتاب لولم. لاس مې د هغې له لاس خلاص کړ. د هغې ویښته مې پرې لمس کړل. د سترګو لاندې مې ور وکتل. سترګې یې خلاصې کړې، خو بیرته یې ژر بندې کړې. پوه شوم چې هغې ځان ناګاره کړ. داسې ښکاري چې خوند به یې ورکړی و. هغه د غر شاعر رایاد شو: ته راته داسې په خوند زلفو کې راکاږې ګوتې، غره قسم دی که مې خوله درته جوړېږي چې بس. ما هم د هغې پر مخ لاس راکش کړ، او کله چې مې پر شونډو ګوتې راتېرې کړې، هغې هم صبر ونه کړ او زما پر منځنۍ ګوته یې غاښ ولګاوه. ټوپ مې کړل او هغې په کړس کړس وخندل. پر مخامخ چوکۍ ناسته ښځه هم موږ ته متوجه وه. هغه هم له خندا اشنا وه، خو زما چې فکر په کتاب کې و او زینو را باندې غاښ لګولی و ورخطا وم. زینو را نږدې شوه او زما د غوږ په نرمۍ خپلې شونډې کېښودې او ښکل یې کړم. بښنه یې وغوښته او د بیل نارم د کتاب په اړه یې پوښتنه وکړه: موضوع څه ده؟ ما پرې ځان غلی کړ او خبرې ته مې اهمیت ورنه کړ. ما کتاب په دواړو لاسو مخې ته نیولی و. هغې زما د لاسونو په منځ کې سر راننویست او سترګې یې په سترګو شو. خفه شو جان مې. ما ډېر کوښښ وکړ چې ځان همداسې خفه ونیسم، خو نور نو ونه شول.
پرته له کومې خبرې مې پر شونډو برید ورخښ کړ. یوه ښه شېبه مې د هغې شونډې دا د پرمختللې نړۍ په میدانونو کې عادي خبره ده. څوک د چا په غېږ کې پراته وي، څوک یې شونډې ښکلوي، څوک نور ساعت تېرۍ کوي. موبایل مې په جیب کې وخوځېد. که څه هم زینو غوښتل چې پخواني عمل بیا تکرار کړو، خو موبایل مې راواخیست. هغه په غوسه شوه. یو خو دې ستا دا موبایل اور واخلي، هېڅ وخت نه پېژني، هر ځای کې یې راوباسي. بس زه هم خفه شوم. ومې خندل او ورته مې وویل چې دا خو زما یوه شمېر ملګري دي، ښایي څه به یې په کار وي، خو زه یې موبایل پرانیستلو ته پرېنښودم.